بسم الله الرحمن الرحیم. زه په ټول ناوال د باندې دغه تاریخي خورا چې وقتاً فوقتاً د خپل مزاحمت کړی دی، هغه مزاحمت که د سکاو په خلاف دی، هغه مزاحمت که د چنګیز د په خلاف دی، هغه مزاحمت که د مغول په خلاف دی، هغه مزاحمت که د انګریز په خلاف دی، هغه مزاحمت که د روسیون په خلاف دی، هغه مزاحمت که د امریکایانو په خلاف دی، او اوس هغه مزاحمت چې د پاکستان د دغه توره فوجونو په خلاف کو. ملګری لکه چې ملګری ډېره وقتاً فوقتاً خبرې وکړې، دلته نن د میژ هغه تکړه ملګری حنیف پښتین چې نن د میژ سره دی نشته، دی په توره کوټه کې د یسپنې په څټ باندې تړلی شوی دی، خو میژ دا د براګې ورته ورته دغه وایي، په نره په ډګرنه ورته وایي چې حنیف په خپل زوی باندې تکړه ویلوړ دی، خو ته زمانه که ته په دا خوره باندې ودرېدلې. ملګری په سټیج باندې خبره وشوه چې انار مې چا سخته وکړې، خو زه دا درته وایم چې دغه ملک چې کله ښه جوړ شوی دی، دا ملک چې کله ښه په وجود کې راغلی دی، د اسلام، جهاد، پښتین او بلوچ، سیندای، سرایکای دا به طور کاروبار د استعمال کړی دی، د دغه په نومه باندې د کاروبار کړی دی. میژ په دا خوره څه ورته وایي؟ میژ ورته وایي چې میژ امن غواړي، میژ ژوند غواړي، میژ ترقي غواړي. دا څه وایي چې نه ته غلط وایې، چکیم بدامني پلو کوي، چکیم دهشتګرد دي، چکیم انسانون وژني، په توس کې تکړه خلک دی. میژ ورته وایي چې په ذات مې د کسان وي، په غرب مې د کسان وي چې اتڼیوارو درته مخته وي د دوپټلینو پسې څټته وي. ملګری توس ته لکه پاته شته چې دلته دوه اپریشنونه بیا د پښتنې په سیمه کې اپریشنونه وشول چې یو ضرب عذاب یو راه نجات و. دا یوه یوده وسوته چې تو خو په اپریشنونه کښې غلې وکړلې، تو خو لوشي کاودي پټ کړل، تو خو شیرک پټ کړل. دا زه بیا درته وایم دا چې څه پره د پښتنې په خوره کښې که اسوات دی، که بجوړ دی، که خیبر دی، که مامن دی، که ورکزی دو، که دغه نورې سیمې د پښتنې دي یا جنوبي پښتونخوا دو چې د دغه اپریشنې ته رښتینی کمیشن نکړي جوړ، ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن نکړي جوړ چې بننګور ته سازونه کوي چې چا ظلم کړی دی د میژ په مخ کښې نه ودروي، هغه داسې سازونه کوي که مشرف ته چې په ورغله قسم په خدای چې که عدالت ته نه کو ورلاک چې زه د پاړسۍ ته ورلاکم. ملګری توس ته پاته شته چې زه ډېرې خبرې نه درته کوم، خدای وایو دا وسوته تو چې په دا خوره باندې کیم ظلم کړی دی، نن داسې کون ته بغیر به ویزې، بغیر به شناختي کارت، بغیر به پاسپورت او کرایه ته ورکوې، ګاډي ته ورته نسې، یا خوراک انتظام ته ورته کوې، او د دې د چې کومې عبادتګاه دي هلته رنګینه ته ورکوې، او بیا یې چې هندوستان د مو ازادي دشمن دی، او بل طرف ته د مو په ډیورن لاین باندې هغه طرف ته پښتانه ورنه چې د میژ ورنه دي، هغه که بیمور شي ته یې نه پرېږدي، هغه که وره مړی وشي یا یې
دل مړی وشي دی نر پرېږدی خدای وایو دا وسوته چې دا زنځیر چې تو په دا لین تو په ډیورنډ لاین باندې لګولی دی د هغه تورینه چې تو په ډیورنډ لاین باندې لګولی دي قسم په خدای تو غوړه ته یې درچاوه د سپي غولو ده دګاوه ملګری دوستانه که پاته شته چې دلته خبره یې وکړه د پاکستان د پارلیمنټ یې وکړه د پاکستان پارلیمنټ هغه ممبر یې خو دا ډېر ډله پارلیمنټ دی دا ډېر بغیرته پارلیمنټ دی دا د بزدلونې پارلیمنټ دی دا د ډارنې پارلیمنټ دی دا د غلامونې پارلیمنټ دی چې د فوج مخه د نه لرله خو په وخت کې چې درته و چې جیل ته درچاوه د وزیر اعظم یې نه د لرې کوه خو د لا پغدو کې د سعودي ورسره کړې وای جوړ خو د نه وای په ځلیل نو زه دا ورته وایم چې میش ورته وویلل چې دا خو باج ودی دا خو د امریکې صدر ټرمپ دی یا دا خو عمران خان دی په دا وخت چې د اسمون نه څوکرکیز کې په پارلیمنټ نه ومانه ملګری توسته پاته شته چې د ایران جرنیلون په میدان کې شهیدون کیږي په ډرون باندې ولی شهیدون کیږي خدای په میدان باندې ورته ویلور دی دا ایثار نه ورته ټیټوي امیجه د سره مطلب نشته چې ته شیعه یې که ته سوني یې ته هر څوک یې ته انسان یې خو موږ ته د سوچ د وجې نه ملګرتیا کي چې د یوه ظالم جابر په خلاف باندې ویلور یې نن د میل جرنیلون د امریکې په دروازه کښې ویلور دي چې موته نکاري راز کا د نکاره عمر مې ویشت کا څلور پونده شپېته کوله بغیرته د کاټ نو نشه چګېدلی چې څلور پونده شپېته کوله دې شي او دا وایو دا وسوته ملګری چې د ایران په خلاف یې سعودو کړی دو دا ځای چې څه وایي دا درویغ وایي دا د حکومت ته دوکه ورکوي خو پښتین قوم یوه فیصله کړې دو قسم یې کړی دی او دا وعده کړې دو وعده خو کړې دو چې د جنګ سو نه جوړېږي او هغه خلک هغه دهشتګرد چاته ویل چې دا د مو حفاظت کو په خدای په هغه رب چې تو پیدا کړي هغه دهشتګرد سره یغه څنګه اوره سره د تو پاتلین په دریای باسین کې ډیبیږي ملګری زه په دغه وطن کې چې د کیم کاروبار کړی دی په دغه وطن کې دا 15 پونده اویا کوله شپتلاس کوله د میشته ترقي نه دو راس کړی د میشته تعلیم نه دی راس کړی د میشته ټیپک وړی دی د میشته د بل انسان مارګ وړی دی د بل انسان ذلیلول یې میشتر وشوي دي او د پنجاب کاروباري نه دغسې دي د پنجاب مارکیټي نه دغسې دي د پنجاب کې امن هم دغسې دی دغه خمره ته دعوا کې د پنجاب د خمره هم ته دعوا کې دلته د کاروباري نه پیسو نیس کړل دا وایو دا وسوته چې یا نن یا سابو د روون یې قسم په خدای چې د ټولې موال هم درته ویلي وي چې په دهلي کې نه کتر یو بنګړي راچوي دا وایو دا وسوته د ملګري دلته وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې چې ختم شو زه په خلک شه ګرځم خلک دا وایي چې زه هیڅ نه غواړم زه خپل انتقام غواړم چې څه پره مې زه په خوره باندې لونده کړی زه مړ کړی سره د غیټۍ چې څه پره دی په خوره لونده نه کوي پره مې تسلي نه شي د خلک دغه ارمون دی دا ارمون هم دی که نه هم دی نو ملګری زه ډېرې خبره نه درته کوم خدای وایو دا وسته
څو خبرې دي انتهایی ضروري چې یو د قومي په منځ کې د نفرت پیدا کوي په ځمکه باندې معاملې شوې یا کاروبار باندې معاملې شوې یا نور معاملې شوې خو ژړای ورته تیار شي ژړای ورته به دور شي دا یو دا وسوته چې دغه معاملې ته قومي نه پرې نږدې دغه معاملې ته په علاقه کې نه کې جوړې ویل چې نور ټول یار د نه ورکاو بل یار نشتا هر بای استعمال کړه وېس پدان آباد د دورای دای کمزورای پته شوی دی نشته پته لګي چې دغه جلسه متعلق څومره سولې نه کړې دي څومره میناتي نه کړې دي څومره د خلک په پښې باندې لدلای دی میش دا ورته ویایي چې څا پر مې پړای نه وي درچولای دغه ولای مې نه وي طریقه پر د مفکول نشته ملګری نو زه د توسه ټوله که په سټیج نوستي که کیس خلک ته نوستای دغه ټوله د شکریا ادا کوم خدای وایو دا وسته یو وادو کې چې نو د چین په خلاف استعماليږي نو د ایران په خلاف استعماليږي چې چا په دا خو رب نه ظلم کړای دی چا جبر کړای دی چا میش به کور کړی چا میش به بد کړی چا میش به عزت کړی یغه په خلاف خامخ داری وو